السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عزتمندو نادیه ګل له خاوند طلاق ورکو. دا خبره په سوشل میډیا باندې ډیره تیزه خوره شوه چې نادیه ګل له خاوند طلاق ورکو. اوس موږ د پوره معلومات حاصل شو چې نادیه ګل له خاوند طلاق ورکو او که ور یې نه کو. که تاسو د دې پوره معلومات حاصلول غواړئ ویډیو اخره پورې وګورئ. د دې نه مخکې که څوک زموږ په چینل کې نه وي زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بر اټلی نشان ووهئ. نورو معلوماتي ویډیوګانې به تاسو ته ډېرې په اسانتیا سره راځي. عزتمندو دا خبره په سوشل میډیا باندې ډیره تیزه خوره شوه چې نادیه ګل له خپل خاوند طلاق ورکو. خو دا دروغ دی، خپل خاوند ورله طلاق نه دی ورکړی. نادیه ګل خاوند سره جنګ رالو. په دې خبره جنګ رالو چې خاوند ورته وویل چې ته به شوګانو له نځې او ګانې به نه وې. په دې خبره باندې نادیه ګل او د هغې خاوند جنګ ولګو. دا خبره په سوشل میډیا باندې ډیره تیزه خوره شوه وي. د دې نه معلومیږي چې خاوند ورله طلاق ورکو. او بل طرف ته د نادیه ګل لا یو ویډیو راله چې خاوند ماته داسې نه دی ویلي. کو خاوند ماته داسې ویلي ما به دا ګانې هر څه پرېښې وي. نادیه ګل وایي چې د چا د عزت ژوند نه دی خوښ، د هر چا د عزت ژوند خوښ دی. زه خو ویم چې زه یو عزتمنده په کور کې غټه شم او په کور کې یم بزدګانو بجانو لا زه نه ځم. خاوند ماته داسې نه دی ویلي چې ته ګانو ارسو لا مزه. ما خاوند په خپله باندې ګانو لا شوګانو لا بوزي او پیسې را باندې ګټي. دې خبره باندې نادیه ګل او د هغې خاوند جنګ رالو. د دې نه خلکو معلومه کړه چې نادیه ګل خاوند طلاقه کړه، خو خاوند نه ده طلاقه کړې. د دوی دواړو لا یو ویډیو راله. نادیه ګل او خاوند دواړه په یو ځای باندې ناستې دي او ښه ژوند تیروي. دا خبره دروغ ده، نادیه ګل نه ده طلاقه. دا وه زموږ نننی ویډیو. که دا ویډیو هم خوښ وي زموږ روشنی کلیک سبسکرایب کړئ او بر اټلی نشان ووهئ. نورې معلوماتي ویډیوګانې به تاسو ته ډېرې په اسانتیا سره راځي. والسلام.